پنځم د کوچني سوداګري مفکوره د شیدو څخه د پنیر، کوچ، قیماق او نورو محصولات تولیدول دی. څنګه چې موږ پیږو، موږ خپل لبني محصولات لکه شیدې، پنیر، کوچ، قیماق دا د پاکستان او د ایران هیوادونو څخه واردوو. اما موږ کولی شو چې د یو کوچنی فارم منځته راوړو د هغه خلکو نه چې دوی غویي لري او یا هم هغه حیوانات چې شیدې ورکوي لري، د دوی نه شیدې واخلو، خپل په دا وړکي فابریکه کې د ده نه پنیر، کوچ، قیماق تیار کړو او د بی تو بی سوداګري د طریق نه خپل تجارت مخکې ویسو. بی تو بی یو انګلیسي اصطلاح ده چې بزنس ټو بزنس ورته وایي، یعنی تاسو د دې په ځای چې اشخاصو ته خپل تولیدات خرڅ کړئ، د دې پر ځای بل تجارت ته خپل مواد خرڅوئ او د همدې طریق نه خپل سوداګري مخکې وړئ. شپږم تجارتي نظریه هم د وړو صنعت پورې اړه لري. تاسو زه متیقن یم چې فاست فود خوړو سره آشنا یاستئ. فاست فود اکثرا ډیر زر جوړیږي او صحي نه اوسیږي. تاسو کولی شئ چې د صحي فاست فود تجارت شروع کړئ او د دفترونو، پارکونو، مکتبونو او پوهنتون د مخې دا خرڅ کړئ چې د تاسو مشتریان کولی شي چې هم صحي غذا چې کولی شئ په هغه کې ډیر زیات سبزیجات استفاده وکړئ واخلي او هم زر ورته آماده شي. اووم تجارتي مفکوره: که تاسو د جامو ګنډلو او ډیزاین سره علاقه لرئ او کولی شئ چې جامې وګنډئ او ډیزاین کړئ، نو تاسو کولی شئ چې ډیر یو لوی، مشهور او ښه تجارت د همدغه طریق نه شروع کړئ. هغه داسې چې د دې په ځای چې یوازې د نورو لپاره جامې وګنډئ، تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې رنګونه او تکې واخلئ او هغه ډیزاین کړئ او بیا د کالیو یو دوکان جوړ کړئ او دغه کالي په مختلفو سایزو کې جوړ کړئ او بیا یې خرڅ کړئ. نو دا و د سوداګري اووه مفکورې چې ما تاسو سره شریک کړ. په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته 15 ګټور او لوی سوداګریز نظرونه چمتو کوم چې هغه دوی باندې د کار کولو لپاره شاید تاسو یو څه ځانګړي مهارتونه او روزنې ته اړتیا ولرئ. ډیر زیات مننه چې تاسو زما ویډیو ولیدله. زما نوم سونیا ده او زه تاسو سره د تجارت شروع کولو د تشبث په هکله او د شخصي ودې په اړه زده کړه کې مرسته کومه. ښه ورځ او خدای پامان.